پیغمبران خدای پاک دی لره لېږلي دي چې امت ته نیغه لار وښیي صراط مستقیم او د الله پاک راوړلې شوي احکامات را لېږلې شوي احکامات امت ته ورسوي. پیغمبر د الله پاک د خدای پاک او د مخلوق په منځ کې یو واسطه د الله نه احکامات رالی او د الله بندگانو ته رسوي او د پیغمبر کار دی چې د خدای بندگان د الله د منشا مطابق زندگی او ژوند تیر کړي. مونږ خو په دنیا کې خدای پاک نه لیدی شو، نه په دنیا کې مونږ الله سره ملاقات کولی شو او نه ډایرکټ مونږ په دنیا کې د خدای نه حکمونه راغشتی شو. نو هغې له الله پاک انبیا او پیغمبران را لېږلي دي او دوی له دوه صفتونه ورکړي دي. یو یې صفت د بشریت ورکړی دی څنګه چې مونږ انسانان یو، بندگان یو د خدای او روح او وجود لرو. دقه رنګې پیغمبر هم د خدای بندی مقرب او زه چې څنګه روح لرم وجود لرم داسې پیغمبر هم روح لري او وجود لري. څنګه چې عام انسانان د مور او پلار نه پیدا داسې پیغمبر هم د مور او پلار نه پیدا سوا د آدم علیه السلام نه چې هغه بغیر د مور او پلار نه خدای پیدا کړی او سوا د عیسی علیه السلام نه چې بغیر د پلار نه صرف د مور نه خدای پیدا کړی. لیکن بل خوا په پیغمبر کې یو صفت خدای پیدا کړی چې هغې ته د نورانیت صفت وایي. هغه صفت د هغې په برکت دی د عام انسانانو نه بهتر انسان وي. د صفات د عام انسانانو په شان نه دله خدای یو مضبوط صفات ورکړي. دله جبریل راځي، دله پې فرشته راځي او د خدای سره ډایرکټ ملاقاتونه او د خدای پاک نه ډایرکټ احکامات رالی او یا د فرشتې په ذریعه احکامات رالی او هغه انسانانو ته رسوي. په یو صفت د الله سره د پیغمبر تعلق صفت نورانی او په بل صفت چې صفت بشری د بنده سره تعلقي نو بندگانو اصلاح کوي او بندگانو ته دین رسوي. بیا هر پیغمبر چې خدای را لېږلی دی نو خپل ډیوټي پوره کړې ده، لیکن زمانونو د دین رسولو کې سختۍ ډېرې زیاتې دي. نو یو پیغمبر په قرآن شریف کې خدای پاک په شپږو صورتونو کې د هغه ذکر کړی او یو صورت د هغه په نوم خدای مقرر کړی دی چې هغه ته حضرت یونس علیه السلام. سوره یونس د هغه په نوم خدای مستقل په قرآن شریف کې یو صورت لیکلی را لېږلی او په شپږو صورتونو کې خدای واقع ذکر کړی او د هغه واقع خدای پاک ذکر کوي زموږ ستاسو د عبرت دپاره. د پلار نوم یې متا او یونس ابن متا. یو ځل حضور پاک فرمایل وایي چې چا هم د خولې نه ده ووتل چې ده د یونس ابن متا نه غوره یم نو ده دروغ وایي. د خدای پیغمبر دی، انسان که ډېر هم لوی شي پیغمبر ته نه رسي، که ډېر د خدای ولی شي او ډېر الله ته نږدې شي او ډېر لوی عالم هم شي خو چې ټول انسانان یو ځای کې نو پیغمبر ته نه رسي. پیغمبر له خدای ډېر لوی مقام ورکړی دی، د خدای مقربین او نږدې مخلوق دی. نو قرآن شریف کې الله پاک ذکر کوي وان یونس لمن المرسلین. څنګه چې نور پیغمبران دي داسې یونس هم پیغمبر تیر شوی. الله را لېږلی دی. مرسل څه ته وایي چې الله دې دپاره را لېږلي چې په مخ د ځمکه د خدای نایب او د خدای خلیفه او د خدای احکامات خلقو ته ورسوي. یو قوم ته خدای ولېږه، هغې قوم ته به یې نینوا وي، علاقې ته به یې نینوا وي. دا عراق کې دا علاقه و بیا تباه شوې ده، دا بیا غرقه شوې ده. موسل مشهور ښار دی اوس هم د عراق شته، هغې سره خوا کې دا علاقه و نینوا. په پخوانو کتابونو کې هم د دې ذکر دی او دا کله تیر شوی دی. نو بعضې حضرات وایي چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې، څوک 300 کاله مخکې یادی، خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 700 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې د زمانه د موسی علیه السلام نه پسو د ابراهیم علیه السلام نه پسو او تقریبا 700 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی. یو قوم ته خدای ولېږه،
د نینوا قوم ته دې قوم به بت پرستی کوله او د بوتانو عبادت به کوو مشرکان دې ولېږه چې لاړ شو دې قوم ته نصیحت وکړه ځکه ما تاسو ته وایي چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه ده د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو مني او دا قوم شرک نه کوي خدای له شریک نه پیدا کوي نو دا د نینوا خلق څومره قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الى 100,000 او یزیدون څه د پاسه 100,000 خلکو ته خدای لېږلی دی مجاهد لوی امام التفسیر دی او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی هغه صحابي چې حضور پاک ولا دعا کړې ده اللهم علم الكتاب والحکمه وی خدای د قرآن او د حکمت علم ولا ورکې نو مجاهد او ابن عباس وی دا او یزیدون نه د 10,000 نه 19 او 1,000 پورې کېدی شي چې دا کوم قوم ته خدای لېږلی دی لک نه خو خامخا زیات دی خو قرآن شریف وایي څومره زیات دي او 1,000 یا 50,000 بعض علما وایي نه 1,10,000 او بعض علما وایي 1,20,000 اوس د پاسه 1,00,000 قوم هغې ته نام او دا قوم ټول قبایلي د دې غرونو په ویښونو کې اوسېدل وړې وړې بانډې او غټ ښار هم پکې د دعوت شروع کړه الله چې خدای یو دی خدای شریک نه لري او د دې بوتانو عبادت مه کوه رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډېر زیات بدي شي الله وایي زه یو یم دوه خدایان نشته الله وایي چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشته الله وایي چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولی الله وایي زه رب یم بل رب نشته الله خالق دی بل خالق نشته الله وی جوړون کې زم بل څوک جوړون کې نشته ډاکټر به صرف ستا علاج کوي جوړولی دی نشي که خدای د ډاکټر په علاج کې د جوړوالي فایده واچوي نو جوړ به شي او که خدای د ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ کسه ټول ډاکټران لاړ لقمان حکیم غوندې حکیم د دنیا نه لاړ لوی حکیمان لاړ شي نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبیب نشي اچولی په دې کې شفا الله اچوي عقیده به صرف په الله ټیټ ساتي دا به نه وی چې یاره زه دا ډوډۍ خورم او زه دا اوبس کم نو دا ژوند زما په دې روان دی چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خورې او بیا هم اوبس کې او ژوند دې ختم شي بیا در باندې داسې وخت راشي چې اوبه دې هم نه تېرېږي داسې وخت راشي چې ډوډۍ دې هم نه تېرېږي نو دا ټول هر څه د خدای په لاس کې دي د دنیا چې دا موږ څومره منډې ترړې وو دا د اسبابو په نظر کې دي دا یو سبب دی زه به استعمالوم کله به دا سبب فایده ورکړي که الله وغواړي او که الله ونه غواړي نو فایده به نه ورکوي بنیادي عقیده به ورونو ګورې ټینګه ساتئ د الله د وحدانیت او دا به مو عقیده چې الله یو دی او که دا عقیده نی نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي چې وغواړم هره ګناه درته بخلی شم په توبې هم درته بخم او که وغواړم بې توبې هم درته بخلی شم خو شرک درته نه بخم چې تر څو دې توبه نیستې په شرک الله ډېر خفه کېږي عقیده به مو دی چې الله په ذات کې یو دی دوه نشته عقیده به مو دی چې د الله کم صفات دي دا د الله دي دا د بل چا نه دي او نه دی کې څوک بل شریک کېدی شي او الله چې کوم کارونه کوي داسې بل څوک نشي کولی چې کوم زما د اسبابو نه بالا تر څیزونه دي اسباب به زه استعمالوم په دې به نتیجه الله مرتب کوي بغیر د الله نه بل څوک نشي نو قوم شرک او د بوتان عبادت یې کو او بوتانو ته به سجدې کولې دې لګیا دي تبلیغ یې شروع کړه قوم ټوکې ټقالې شروع دا چې کوم مسخلې کوي که نه دا بیا ټوکې ټقالې کوي اوس هم چې عالمان د خلکو د دین خبرې کوي نو دوی لګیا او غدي کې نکتې راوباسي دوی خپل عقل جنګ کوي دا چې لږ غوندې مالدار شي د یو موټرګي خاون شي یا د یو بنگلې خاون شي یا څوک ورته سلاس اوچت کي او دوی خان بابا نواب بابا او څه او پلانکی بابا او لږ ورته یو بوټی لاس څوک اوچت کي بس د هغه نه شان خطی هغه وایي که په دې مخ د ځمکې هم خوځې د خدای شان دی چې دوه درې کسه چاته لږ غوندې ملا سوچت کړي او هغه ته دا پته ولګي چې زما خو نن یو حیثیت دی او دا خلک خو ماته سلام کوي او دا خلک خو ماته د کټ نه پاسي بس دې بیا د ځمکې نه یو لس ګزه اوچت راوالي دا یو نښه ده څوک بیا په خدای کې خبرې راوباسي څوک د خدای په صفتونو کې خبرې راوباسي څوک پیغمبرانو پسې خبرې کوي څوک دین پسې خبرې کوي رونو کبر به نه کوي لویي به نه کوي ګورې هغه انسان
چې د هغه خېټه ټوله د ګند نه ډکه ده، د ګند نه، او پیدا د نطفې نه دی، او په دې ځمکه چې ګرځي دا خپې ځان پسې راکاږي، د دې خپو دا طاقت د خپل نشته دا خدای ورکړی دی. دا انسان خدای په یو وخت کې راپرځولی شي، او د انسان په یو وخت کې خدای وجلی شي. په دې انسان خدای د هیزې د ستونو بیماریم لګولی شي، په دې انسان خدای د الټو بیماریم لګولی شي. الټی څه شی دی؟ ډیران په خوله راوباسي، ډیران په خوله راوباسي. سوچ وکړه چې تا باندې الټی ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان، دا په خوله را روان دی. ته د کوم ځای نه لویږې او خبره کوې؟ ستا په یو غاښ چې دل شي ته بیا څونه اسمانه پورې چغې وباسې، ستا چې په خېټه دستونه شي نو پرتوګ دې بیا لړلې او دسمات دې ته ځان نشي رسولی. ته به څه لویې وکړې او څه به کبر وکړې؟ انسان کبر نشي کولی، دې کې کوي دی غلط دی. د پورې فرشتې خاندي مړه ته کبر کې ته لویې کې، ته چې سار په غسلخانه کې او دسمات دې ته ناست وي نو ډزار دی مونږ اورېدلی دی، هغه خلکو نه دی اورېدلی. هغه چې څښا بین د نه روان و څښا بین نو ته م لویې کې، او چې څښا ګندګي د نه لاړه ته م لویې کې، او چې د خولې نه دا څښا لاړې روانې دي ته م لویې کې، او دا ترخونو د وجود نه چې دا څښا خوله روانه ده او بوی د نه ځي نو ته م لویې کې، او خېټه کې چې د کوم ګن پروت دی نو ته م لویې کې. لوی چا سره خایېږي ووایه الکبریاء ردائي، الله وی لوی زما جامه ده، او چې څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي وی ذلیل او رسوا به کوي. پام کوئ لویي ونه کوئ، کبر ونه کوئ، کومه خبره چې کوئ په احتیاط کوئ، د خولې نه خبرې احتیاط سره وباسئ، بې احتیاطه خبرې به نه کوئ. نو قوم پیغمبر پورې ملنډې شروع کړې، ټوکې ټقالې شروع کړې، تر دې حده پورې چې دی غریب په وهلو یې پې شروع کړه وهوې. دامره به یې ووهه چې وینې به ترې لاړې. دی بني اسرائیلو ډېر ظلمونه کړي دي خپلو پیغمبرانو سره، دی اویا پیغمبران وجلي دي. دی بني اسرائیلو د خپلو انبیاو پورې هتک کړی دی. حضرت موسی علیہ السلام غوندې پیغمبر ته څه وایي؟ او ورته وایي زه جهاد له په وادي تیه کې جهاد له ځو. قوم ورته څه وایي؟ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. وایي ځه او ته او خدای دې جنګونه کوې، موږ پکې نه یو، موږ به دلته ناست یو. دا څومره سپکه خبره چې پیغمبر ته وایي اذهب انت وربک، ته او رب دې ځه، ته او رب دې ځه او فقاتلا جنګونه کوې او جګړې کوې، ان هاهنا قاعدون، موږ دلته راسې موږ نه ځو. دا څومره سپکه خبره. هغه به ورته وایي چې بیت المقدس ته داخلېږې نو سجدن نو ورننوځې او په عاجزۍ ورننوځې او 2 رکعته تحیت المسجد وکړې. اوس هم چې جومات ته راځې په عاجزۍ را دننه کېږه، خیخ په مخ کې کا، درود شریف ووایه او اللهم افتح لي ابواب رحمتک ووایه او 2 رکعته تحیت المسجد وکړه چې مکروه واخلي. هغوی به څه چل کو؟ هغوی به ځان په کوناټو توخاو. الله ورته د پیغمبر په جوه قولو حتتن، دا وایي چې یا الله زما ګناه لرې کا. او څونه ښکلې خبره ده، حتتن زما ګناه لرې کا. دی به څه وی؟ دی به وی حنطوة غنم، استهزاء به یې کوله. حبة فی شعیرة، زمونږ دانې په کار دي، د استهزاء به یې کوله. نو خدای ذلیل او رسوا کړل. د خدای حکمونو پورې ټوکې ټقالې به لنډې، استهزاء به نه کوې. پیغمبر پورې ټوکې ټقالې به نه کوې. د پیغمبر چې کوم وارث دی عالم او تا ته دین رسوي، د پورې ټوکې ټقالې به نه کوې. مستي مه کوه، ګورې کیره ونیولې، قسم په خدای کرې ته څوک بیا خلاص بیا به په کروڑونو نه جوړېږي. او که ډېر ژوند دې شي سلو نه نشي رسېدلی، سلو تم نشي رسېدی. دا نن د برطانیې غټه بادشاهه لاړه مړه شوه. 94 کاله کې، شپږم په 400 کاله کې خلک علاج لا انګلینډ ته ځي که نه ځي؟ ډاکټران ترې راتاو دي، د دنیا ډاکټران ته تو دي، دارو شته، مشین شته، بچ شوه د مرګ نه. 80 کاله د برطانیې بادشاه پاتې شو. څو کاله؟ 80 کاله. یوازې د برطانیې نه ملکه وه، د یو څو نورو ملکونو ملکه وه. 80 کاله بادشاه وه، د دنیا نه دغه لاړه ختم نه پاتې کېږي. ته به څونه جرم به ستا، د دې نه به هم زیات شي. 100 کالو ته به ورسې، بیا به څه کوې؟ بچ کېدی شي د ژوند نه. نو ظالمه قبر سره به څه کوې؟ ظالمه یو خدای ومنه، 2 خدایان مه منه، د یو الله تابعداري وکړه. او د الله چې کوم پیغمبران دي چې هغوی راته کوم دین رسوي به دغه ومنه. او بیا پیغمبر زمونږ د حضور پاک نه پس خو نه بل پیغمبر راغلی دی، نشته نه به راشي. نو د هغه خلیفګان دي رسول الله مبارک فرمایي
زما خلیفګان به تاسو ته زما دین رسئ. خلیفګان څوک دي؟ د دین عالمان. نو دا د پیغمبر وارثان دي، د دوی خبره ومنه، د دین خبره به راته کوي. دې کې نقطې مرو بس. هغې لګیو، یونس علیه السلام به یې ووهه ویې وهه ویې وهه، یو ځل یې دومره ووهه چې غریب په دیکو دیکو یو غار ته ځان وردننه کړ. او دا ظالمانو څه چل وکړه؟ دوی لاړل د غار په خولې ورته تیږې کېښودې او د غار په خولې یې ګټې کېښودې چې په دې غار کې دننه دې مړ شي. لیکن رب العالمین د خپلو بندګانو مدد کوي. په غار کې دننه ورته خدای رڼا پیدا کړه، په غار کې دننه ورته خدای چینه پیدا کړه، او په غار کې دننه ورته خدای میوه پیدا کړه. الله خو په دې قادر دی. الله د خپلو نیکانو بندګانو باندې ازمایش په دنیا کې راولي، تکلیف خامخا راولي، ازمایش راولي. ایوب علیه السلام څومره بیماري تېره کړې ده. دا دې اوس ته د یونس علیه السلام ویم چې څومره تکلیف پرې راغلی دی. ابراهیم علیه السلام باندې څومره تکلیف راغلی دی، لیکن خدای عزت څونه ورکړه تر ننه پورې ابراهیم علیه السلام پسې یادېږي په خوب. موسی علیه السلام، ایوب علیه السلام په عزت باندې یادېږي. وترکنا علیهم فی الاخرین، تر قیامته پورې په ښه نوم یادېږي. یو شپونکی چې د په لاره روانو قوم خوي چې ده بس غرم ورپسې بند که او په خوله کې مو ته تیږې کېښودې او دی به پکې دننه مړ شي. نو یو شپونکی چې د په لاره باندې روان دی روان دی روان دی، چې ورغې هغې کې دننه ورته رڼا ښکاره شو چې دا دننه رڼا ده څه ده. نو هغه تیږې یې لرې کړه چې ګورم چې دې کې څه دي. نو حضرت یونس علیه السلام په غر کې دننه ولاړ دی او د الله طرف ته متوجه دی او منځ کوي د خدای پاک په طرف باندې ولاړ. رڼا ورته په غار کې لګېدلې ده. رښتیا ووایه دا دومره غټه رڼا د نور په شکل کې او د سپومې په شکل کې چا پیدا کړې ده؟ الله. نو چې داسې رڼا یې پیدا کړه چې ټوله دنیا پرې روښانه ده، نو په قبر کې دننه نشي پیدا کولی؟ په غار کې دننه نشي پیدا کولی؟ بس چې بار راووته، ژوندکی خو پې پېښ شو، هغه یې ملګری شو، بیا لاړ قوم له دعوت شروع. قوم نه منه صاحب، ډېر لوی دعوت یې ورکړه قوم ته. وهلم وشو، ویم وهه، کنځلم ورته وشو، سپکې م ورته وشوې، پیغورونه م ورته وکړی شو چې تا غریب ملا ته ګوره وایې ته موږ ته خبرې کوې. نن سبا هم دا خلک دا خبرې کوي، دا غریب ملا ته موږ ته خبرې کوې. فرعون به موسی علیه السلام ته څه وی؟ لاس به یې داسې ورته وړقوی، وایي زما خو بنګلي شته که نه؟ په هغه زمانه کې به دې بادشاهانو بنګلي اچول. ستا بنګلي شته؟ اوس هم دا خوار ملا ما ته خبرې کوي. های های ماشاءالله. بس د اخیری ورته خبره وکړله چې بلکل مایوسه شو د قوم نه. نو قوم ته یې ویې بس زه دنه لاړم، ما خپل کار پوره کړه، ما خپله ډیوټي پوره کړه، تاسو نه سمېږئ، زه درنه لاړم. خو واورئ 3 ورځې به تاسو ته پسې به تاسو ته به عذاب راځي 3 ورځې پس. او چې عذاب راشي نو 3 ورځې به ستاسو رنګونه تک زیړي، مخ به م زیړي، 3 ورځې به مخونه بیا سره شي، 3 ورځې به بیا مخونه تک تور شي، او په 10مه ورځ به د خدای قهر او غضب راځي، تباه کېږئ به. او لاړ د کبرجنو نه لاړ، چې چا کبر کو لاړ. چې لاړ ته د خلکو ویره دی یونس خو دروغ چاته نه دی ویلی، هر څه چې خو خبرې رښتیا کړي دي او موږ نه دی منلې. وګورئ چې دی شته که نه. نو که دی په دې کلي کې وي نو بیا به دی دروغ وایي، ولې چې عذاب راځي دی ولې نه ځي. او که دی په کلي کې نه دی باري نو بیا د ده خبره رښتیا کېدی شي چې ویې کتل دی نو وتې. نو قوم کې شک پیدا شو. نو چې شک پیدا شو نو د خدای عذاب پرې راغی د پاسه. نو 3 ورځې مخونه زیړ شو. بس دوی پوه شو چې د یونس خبره خو رښتیا ده. نو په 4مه ورځې مخونه سره شو د ټول قوم، د ښځو، د سړو، د بادشاه، د وزیرانو او د ټولو خلکو. هله وی ورشه یونس پسې شا بیری ولې، سړی رښتونې موږ یې نه دي منلې، هله شا بیری ولې، شا بیری ولې، موږ پې ایمان راوړو، بس موږ مسلمانېږو. خلک یې خواره کړل ورپسې، خو یونس علیه السلام د کلي نه وتی. 3 ورځې مخونه زیړ، 3 ورځې سره، او بیا 3 ورځې مخونه توروالی شروع شو. بس چې توروالی شروع شو، بعضې پکې عقلمند د دنیا په بنیاد هغې وایي داسې وکړئ پرېږدی یونس، نشته شته نه تللی دی، مونږ ته یې نصیحت وکړه، مونږ ولې ونه منه. هغه د مونږ خیر خوا و، هغه خو مونږ نه بادشاهي نه غوښته، هغه خو مونږ نه مشري نه غوښته، هغه خو مونږ ته وایي د یو خدای عبادت وکړئ، هغه خو مونږ ته خیر رسو، زمونږ یې الله سره جوړ پیدا کو، مونږ ته یې ښکلی دین ښو. نو مونږ ونه منه، داسې کار کوو څه چې په مونږ یې کوم خدای منه، راځئ چې هغه ته چغې وکړو، راځئ بغیر د دغې خدای نه په بله طریقه به ونه بچ کېږي. نو ټول راووتل،
چې راووتل دی هوښیارتوب وکړ ښځې هم راووتې سړي هم راووتل ماشومان هم راووتل څاروي هم راویستل بار میدان ته او یو شان یې خدای ته چغې جوړې کړې او ښځې د سړو نه جدا کړې سړي د ښځو نه او میندې د ماشومانو نه جدا کړې ماشومان د میندو نه او څاروي د بچو نه لرې کړل بچي د څارو نه لرې کړل نو بچو به څارو پسې چغې والې او څارو خپلو بچو پسې چغې والې او میندو په خپلو ماشومانو پسې او ماشومانو میندو پسې یو چغې جوړې شوې او دوی خدای ته چغې جوړې کړې چې یا الله موږ د خپل پیغمبر یونس خبره نه ده منلې یا خدای موږ توبه وباسو بس موږ توبه وباسو الله موږ تا یو منو خدای موږ بوتان په شړه کړو دا ماتو یو تا منو خدای ذات کې ته یو صفت هغه او ای هغه ذات چې یونس موږ ته کوم خدای خو هغه خدای ته چغې وایي ای د یونس سره به موږ ته چې یونس کوم عقیده ویلې ده هغه عقیده خپلو موږ غایبانه په یونس هم ایمان دی هغه ستا پیغمبر دی مړه خو چې څومره جړاګانې وې هغې خدای پاک ته او چغې خدای ته ووالې او دې خوا به سره دوی خو خدای ته چغې والې او ماشومانو میندو پسې چغې والې یو انګولا جوړه شوه او سارو په بچو پسې او بچو په سارو پسې یو شان چغې جوړې شوې او انګولا جوړه شو یو غوبل جوړ شو ریاض ساتئ رونو ګورئ په کوم قوم چې عذاب یو ځل راغلی دی بیا ترې نه دی تللی عذاب چې کله نازل شو که نه نو بیا نه ختمیږي بیا واچغې بیا به نه ختمیږي او د عذاب نه مخکې چغه ووانو بیا به در باندې خدای عذاب نه راولي لیکن قرآن شریف کې الله څه وایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا لما آمنوا نو څه شی دی چې دوی بغیر د یونس د قوم نه بل چا چې چغه والده نو موږ ورته چغه او عذاب نه دی لر کړی صرف د دوی نه مو لرې کړ چې ایمان یې راوړه نو څه شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي هغه د رسوایۍ عذاب مو ترې لرې کړ ومتعناهم الى حین موږ وې ځه تر مرګه پورې دله بیا نوټه درکړو ځه عذاب مو لرې کړ تاسو مسلمانان شوئ عذاب ته خدای لرې عذاب څنګه اوریځ راغلی وه اوریځ کې اور راغلی و اوریځ کې ګلزار شروع شوی و اوریځ کې لوګي شروع شوی و د خدای عذاب دی قسم دې که د خدای عذاب ترونه څوک ټینګېدی شي تاسو په دې سیلاب کې ونه لیدل دا د تاسو نه خو تېر شو زموږ د خلکو نه خو تېر شو ورشه سیند ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبه سیلابونه ورغلي دي غونډ غونډ کلي ډوب کړل غونډ غونډ کلي ډوب دي خلک پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کوم ځای کې ښخ کړي د مقبرو ځای نشته چې دا مړي کوم ځای کې ښخ دا ځای نشته د مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې دي ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه یې ریستې دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړې لاندې دې پراته دي او کټونه یې ودرولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کوم ځای ښخ او د ماشوم د خښولو انتظام هم ورسره نشي چې داسې کوم ځای پسه یې ښخ کړو کوم ځای وله ځمکه کنده وویل بس څه وکړو ورسره داسې یو حال دی زمارونو توبه به وباسئ خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړئ او عقلونه به نه جنګوئ چې د خدای قهر راشي قسم په خدای کې بیا دې څوک بچ کړي اوریځ پرې راله بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه والې د ټول مړه دي داسې اوریځ راله چې هغې کې ډزار و هغې کې لوګي و هغې نه اور ختېده به دوی خو پوي و خدای ته چغې 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 په چغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کې او څومره خدای ته زاري کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پروت دی نو الله خوشحالېږي عذاب ترې لاړ ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړ لما آمنو قرآن شریف کې الله فرمایي اسلمو هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا څه تاویل کوي آمنو ایمان یې راوړ فنفعها ایمانها ایمان ورته فایده ورسوله ایمان لوی شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين هلته کې یونس علیه السلام سره خو الله ویلي هغه چې به څوک راغی د نینوا علاقې نه هغې نه یې تپوس وکړه د نینوا علاقه کې څه چل دی وي ټیک ټاک خلک یې سم دی او عذاب خو نشته د یونس علیه السلام دلته پریشانه شو یا خدایه
تا خو ما ته وایي چې په 10مه ورځ به پې عذاب راځي او تباه کېږي به دا خو لس نه چې ورپسې نورې مو ورتېرې شوې دا سوچ دا به څه کېږي د قوم یو قانون و چې قوم ته به یې چا دروغ وي وجه به اوس به قوم ما ته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ته دې دروغ ویلي چې تا وی عذاب به راځي عذاب خو رانغی راشئ مړی کې نو دې پریشانه دی او دې نه نه دی خبر چې د ما په قوم خو عذاب راغلی و او خدای د چغې والی عذاب ختم شوی اوس قوم ده پسې ګرځي چې ورشه یونس راولی با زمونږ په غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس رب ومنه مونږ الله ومنه الله یو دی قوم ده پسې ګرځي دی د قوم نه تښتېدلی دی وتی دی او دی خفه دی غصه دی چې خدای دا به څه کېږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کې ظنون ولی دی وتکب والا اذ ذهب مغاضبا غصه وت فظن ان لن نقدر علیه د دا ګمان وکړه چې مونږ به د تکلیف رانولو دلته کې یونس علیه السلام یو چل وشوه دا چې الله ته یې سره مشوره ونه کړه پیغمبر له پکار دی چې هغه الله سره مشوره وکړي چې الله ته یې رجوع کړو چې یا الله تا خو ما ته وایي چې 10 ورځې پس به عذاب راولم او مخونه به 3 ورځې زیړه او بیا 3 ورځې سره او 3 ورځې توري او عذاب خو به دوی رانغی پروردګار دا څه چل وشو ولې عذاب رانغی الله ته خو ستا وعده خو پوره کېږي پیغمبر سره خو چې ته خبره وکړې هغه خو ټیکي دا ولې رانغی ده دا کار ونه کړ ګناه نه ده ګورې ګناه نه ده خو د پیغمبر شان دا دی چې الله سره مشوره ونه شو په دې الله خفه شو مونږ نه چې ګناه مو شي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعضې داسې کار وشي چې هغه ناغوره یې مونږ ته پښتو کې څه وایو ناغوره نو په هغې مغه الله رانیسي لوی سړی چې زمونږ چې کوم داسې نږدې شاګردانې او د هغوی نه فوټې غلطي مو شي نو مونږ له غوسه راځي امام چې مقتدیان یې لږه غلطي مو کړي نو غوسه ورځي پلار چې بچی یې کم خوښي او هغه لږه غلطي مو کړي غوسه راځي او چې لرې خلک یي نو هغوی ته غوسه نه راځي خپلو ته ډېره زر غوسه راځي هلکه داسې ده که نه ستا بچی او پردی بچی چې په جګړه شي نو هوښیار سړی څه کوي پردی بچی وي که خپل وایي خپل وایي که چړه ته یې نږدې وي هغه ته قار ډېر راځي نو پیغمبر الله ته ډېر نږدې دی نو غوسه زر راځي دا ګناه نه ده الله خو ورته نه ویلي چې نه به ځې که الله ورته وایي چې مه ځه او دې تللی وي نو بیا به جرم و الله خو منې کړی نه دی خو الله سره مشوره ونه کړله نو لاړ بس ما قوم به اوس وایي مونږ ته دروغ ویلي دي عذاب خو رانغی قوم به مې مړ کړي په دروغو خو د هغې قانون دا دی چې وجل کوي نو کشتۍ ته لاړ د وطن نه هجرت وکړه اوس دقه د نه یو دا کار وشو چې ده له پکار و چې الله ته یې وایي چې الله اوس څه وکړم هغې ونه وي او د قوم نه روان شو کشتۍ ته وخت وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون یو ډکه کشتۍ و هغې ته وخته او چې څنګه وخته او کشتۍ د دریاب د منځ ته لاړه دریای فرات چې د هغې منځ ته لاړه منځ خو ني خو لکه ډېره لرې شوه کشتۍ روانه وه نو په کشتۍ باندې چپې رالې وغې ګیره یو طرف نه بل طرف نه چپې رالې په کشتۍ اوس به څه کېږي نو قانون د هغوی ده او د هر چا یو خپل نظامي چې کله به د یو مولانا هغه زمانه د مریانو وه او د مالک نه به مریې تښتېدلی او کشتۍ به دا چل شروع کړه نو خلکو به ویل که څوک مریې تښتېدلی د مالک نه نو هغه به معلوم کړه هغه به دریاب ته وغورځو نو کشتۍ به بچ شوه دا د هغې یو قانون منګي چغه وواله چې کشتۍ غر کېږي ټول مرو سوونه خلک دې ټول بربادېږي تباه کېږي مري کم یو غلام د مالک نه را تښتېدلی دی کم رایې د مالک نه تښتېدلی دی هله ځان ښایې دا یو به ورونو ډول خو به بچ شي که نه بس دقه وخت د یونس علیه السلام ذهن له سوچ راغی چې دا خو زه ما خو الله سره مشوره نه ده کړې او زه د وطن نه تللی یم ویې زه را تښتېدلی یم زه هغه مره یم نه صاحب ته خو ډېر صالح انسان یې ته خو نیک انسان یې ته نه ویې زه یم بس ما ور وغورځوی دی دریاب ته ما غلطي وکړله زه یم ګنې ټوله کشتۍ غر کېږي ویې ته نه فساهمه علما لیکي 3 ځلې قرآن دازي واچوله وکان من المدحدین 3 ځلې قرعه واچولو د یونس په سر به راخته 3 ځله دریاب ته یې ورویشته بلکې بعضې علما لیکي چې په خپله اوچت شو دریاب ته یې ټوپ کړه چې زه یو به دریاب ته لاړ شم تاسو ټول خو به بچ شئ فالتقمه الحوت وهو ملیم یو کب راغی او دې الواق تېر او الله دې کب ته څه وایي دا ما تاله خوراک له ګورې نه دی پیدا کړی یو غټ کب و غټ الواق یې تېر کړ کشتۍ بچ شو کب خېټې ته ورسېد
د کب خېټې ته ورسېده. علما څوک یو ورځ یادوي، څوک 3 ورځې یادوي، څوک 4 ورځې، څوک 7 ورځې. دا د علما خپل سوچ فکر دی. په حدیثو کې دا ذکر نشته. کب د دریاب په منځ کې ولا چکر ورکړ، ښه یې وګرځاو. او علما لیکي چې د کب د سرمن ورته خدای لکه د شیشې کړه چې د دریاب دا ټول ارسه د خدای قدرتونه وویني. داسې کبان په دنیا کې شته، سل فوټه یو کب شته. اوس دې وخت کې غټ غټ کبان دي په دنیا کې. ویل ورته وایي، شارک ورته وایي، عنبر ورته وایي. دا غټ غټ کبان دي. د حضور پاک په زمانه کې صحابه یو جهاد لتلي، اوږي شو صحابه. 300 صحابه کرام دي، 300 اوږي شو. دومره اوږي شو چې د ونو پاڼې به یې خوړې. 3 اوښان به یې دروازې الالول د دې به پې ګزاره کېده. 3 اوښان ګزارې دپاره. بیا ورته مشر وي چې د اوښان ما حلالوی، که د اوښان مو حلال کړل وطن ته په څه باندې رسو. دې کې دریاب چپه وواله او یو کب یې بار راغورځو. عنبر نوم یې عنبر چې بار یې راوغورځو، دې په تورو او راټینګ یې کړ. څونه کب و؟ 18 ورځې 300 صحابو ته خوراک وکړو. څونه؟ 18 بخاري کې حدیث دی. او بیا اوچ که دا مالګه پې واچوي نو غوښه وله اوچه کړي، نو بیا یې څه چل وکړه ورسره؟ مدینې منورې ته یې غوښه راوړه، رسول الله مبارک له یې ورکړه. او دومره غټ کب و چې 2 لشې یې یو ځای کړې. هغه مشر چې کوم صحابي دی 2 لشې یې یو ځای کړې، داسې ویې درولې. او چې کوم اوږد اوښ و، اوږد سړی و، نو په هغه اوښ د پاسه یې کته ور واچوله، اوږد اوښ. او چې هغه کته یې واچوله نور هم اوچت شي. او چې اوږد سړی و هغه یې پې د پاسه سور که او د هغه لشې لاندې تېر که سر یې ورسره ونه جنګېد. دا کبان شته. تاسو تاریخ وګورئ، تاسو ته پته ولګي. داسې شارک کبان شته، شارک مچھلی ورته وایي، چې د هغې دا جبړه د دې نور وجود نه غټی. وایي 9 کسان د ده په دې خوله کې په تالو کې په ولاړه ځایږي. 9 انسانان د ده په دې خوله کې په دې ججوره کې، ججوره به ورته ووایو، جبړه ورته وایي، په دې کې په ولاړه ځایږي. دونه غټ غټ کبان شته. او ما په خپل یو ځل یو تاریخ کته، داسې کبان دي چې هغې خوراک د افریقې په ځنګل کې میلاویږي. افریقې یو مخصوص ځنګل یې وښو چې هلته دریاب کې خوراک د ده میلاویږي. لیکن هلته د ده اګی چې واچوي بچي نه پیدا کېږي. اوبو کې هغه ټمپریچر نشته چې بچی دې پیدا شي، اګی څښا کېږي. نو دې د امریکې سره خوا کې چې ته شمالي امریکا یاده کړه، که څه یاده کړه، هلته دریاب کې دې اګی چوي. په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټمپریچر شته چې دا اګی څښا نه شي او بچي دې پیدا شي. دې روزانه و چې خدای خبر 2.5 کیلومتره دی که زیات دی. ما اوس ته تېرې وځم، دا مې ډېره موده مخکې کتلې دی. 100,000 کیلومتره روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک له، او واپس راځي د امریکې جزیرې ته. نو هلته هغه دریاب کې اګی چې بچي جوړ شي. دومره تیز رفتاره دی. داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز رواني. داسې شته. د خدای ډېر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې. تاسو د دریاب د پته ولګوئ، تاسو ته پته ولګي دا زموږ چې کوم دریاب دی، د دې دریاب لاندې بل دریاب دی. دا ساینس وایي ستا، دا زه له ځانه نه ویم، پیغمبر مخکې ویلي دي 1400 کاله مخکې، ان تحت البحر نارا و تحت النار بحران، چې د دې دریاب لاندې اور دی، د اور لاندې بل دریاب دی. او نن ستا ساینس وایي چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغې ته هېڅ څوک هم نه دي رسېدلی، هغې ته ستا ساینس هم نه دی رسېدلی. خو موږ په آلاتو دونه معلومات کړي دي چې خوټ کېږي هغه دریاب. اذا البحار سجرت، خوټ کېږي. او د هغې ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب دی. او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي، دا هغې ګرم ته نشي تللی مري. او په هغه ګرمو خوټ کېدلو دریاب کې خپل کبان دي، هغه بار نشي راتلی، بار مري، هغې کې خپل ژوند تېروي. دا ساینس هم دې ته له اوسه پورې نه یې رسېدلی. داسې کبان پکې شته چې د هغه وزرې دي، وزرې
په دریاب کې دننه شارک مچھلی کی یو قسم دی، شارک مچھلی کی تاریخ وګوره چې د هغه وزرې دي او هغه په دریاب کې ټوپ وای، په دې دریاب کې غرونه دي، د یو غر نه بل غر ته په هوا کې اوړي او داسې کبان دي پکې، دی په دې جبړه باندې ساه اخلي، د اوبو نه اکسیجن اخلي. داسې کبان دي چې 46 منټه او 45 منټه که ساه وانه مخلي نو په اوبو کې ژوند تېروي. داسې کبان دي په دې دریاب کې دننه. قرآن شریف کې الله وفاق فالتقمه الحوت وهو ملیم، دې ملامت او چې خدای صبر کېږي دریاب کې کب تیر کو، لیکن چې تیرې کو نو سجل کېږي هلته لګیا یې د خدای تسبیح او څه وایي فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. د شپې تیارم ده، د وریځو تیارم ده، د هوا د بخاراتو تیارم ده، د سمندر تیارم ده او د ویښ تیارم ده. هلته څه وایي لا اله الا انت، خدای بل خدای نشته ګورې ته سبحانك، الله د هر عیب نه پاکې، انی کنت من الظالمین، خدای ما ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې کوونکو نه چې ما تا سره مشوره ونه کړله الله زیاتې مې کړې. لګیا دی هغه تسبیحات وي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا وایې ښه دا ټول وایې، دا دې ختم کوې. د تکلیف وخت کې بهترین دم دی، دې نه لوی دم بل نشته، بهترین دم. ما تیره جمعه ته استغفار ویلو، دا قرآن نه ثابت دی، نن درته دا دم ویم سبحانك لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، خدای ستانه بغیر بل خدای نشته. دونه ښکلې معنا ده، یا الله ستانه بغیر د عبادت لایق بل څوک نشته دی پروردګار. سبحانك، الله ته د هر عیب نه پاکې، تا کې عیب نشته، زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم. او انی کنت من الظالمین، خدای زه د ظالمانو نه، هر وخت کې ما په ځان ظلم کړی دی او ما زیاتې کړی دی. لګیا دي دا تسبیحات وایي دا هلته د الله د عرش فرشتې الله ته څه وایي یا الله یو اواز را روان دی، تاسو کې یادوي خو ډېر کمزوری دی، داسې ده لکه چا چې په مرۍ چاله زور کړي او بیا هم تا یادوي. داسې اواز اوسه پورې موږ نه اورېدلی. څوک انسان دی، د انسان الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، دا څومره نیکۍ چې د الله ته رسېږي. خدای پاکه دا څوک دی ډېر په عاجزۍ لګیا دی، ډېر په درد لګیا دی، لکه چاله چې په مرۍ چا زور کړي او چغې وایي او ډېر رو رو لګیا دی او تا ته جاړي او اواز کوي الله دا څوک دی؟ دا زما یو بنده دی یونس ما رانیولی دی. الله فرشتو ته وایي او دې وخت کې اے فرشتو هغه کب ګیړې ته مې رسولی دی، د کب ګیړه کې مې قید کړی دی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی او د کب په اینه سجده لګولې ده او ما یادوي. پیغمبر یو وخت خدای نه یادوي، په سخته کې به خدای یاد ساتي، براته کې به الله یاد ساتي. رسول الله مبارک نه فرمایي وی غواړم ویړه مې غواړي چې یو ورځ موړې ما یو ورځ اوږې ما. مونږ چې ماړه شو قبر شو، مونږ چې اوږې شو ګیلې شروع کړو د الله نه، چې ماړه شو نو قبر شروع مونږ نه کوو، خدای نه یادو. او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوکې کوو، پیغمبرانو پورې ټوکې کوو. چې ماړه شو ګیرې پورې ټوکې کوو، پټکو پورې، سنت جامع پورې ټوکې کوو، مدرسو جوماتونو پورې ټوکې کوو، اسلام پورې ټوکې کوو، خنداګانې کوو. او چې اوږې شو ګیلې شروع، خدای زه دې لیدلی، خدای زه دې رانیولی ما. نه نه چې اوږې شي نو خدای ته زاري وکړه. حضور پاک فرمایي چې اوږې شم الله ته زاري وکړه، چې اوږې شي خدای ته فریاد وکړه، چې بیمار شي الله ته فریاد وکړه، چې اوږې شي الله ته فریاد وکړه، چې قرضدار شي الله ته فریاد وکړه، چې تکلیف در باندې راشي څوک به لرکوي ووایه الله ته به فریاد بل څوک شته نه. زه کله ویم شکر دی خدایه چې ته قوم خو د چا په کار نه راځي، پلارم کله په کار نه راځي، زویم په کار نه راځي، رورم په کار نه راځي، بچیم په کار نه راځي. او داسې وخت راشي چې ښځه هم د خلکو نه تښتي، او داسې وخت راشي چې د ښځې نه خاوند هم تښتي، او داسې وخت راشي چې بچیم په پلار تنګي وي، تنګ شي وي، او داسې وخت راشي چې په پلار هم بچو ته خیرې کوي.
لیکن هغه یو ساعت دی چې هغه د انسان نه نه تښتي، هر وخت پکارېږي. هغه ته په نیمه شپه هم چغې کوي او الله نو امرله آواز درکوي. هغه ته بیمار هم شي نو چغه وتوه او دله بیماري لري. هغه ذات چې تا له تکلیف هم راشي څه چغه ووایې دا به راته نه وایي چې دا ګناه دې ولې کړې، ملامته کوي به دې چې ته ورته سر کېدې ورته وایې الله، چغه ورته ووایې دا به راته نه وایي چې بنده دا ګناه دې ولې کړې، معاف کوي به دې. که ته په نیمه شپه هم چغې ووایې الله، دا به راته نه وایي چې دا خو د خوب وویستم الله له خوب نه راځي، معاف کوي به دې. ته به ورته ګناهګار چې ورته چغه کړې الله، نو دې ګناهګار له به مواز ورکوي بنده ولې الله. ته یو ځل وایه الله به درې ځله آواز درکوي بنده ولې، بنده ولې، بنده ولې. دومره مهربانه خدای موږ پرېښی دی، دومره مهربانه رب موږ پرېښی دی او د دې رب تعلیمات موږ پرېښی دي. موږ کې کبر پیدا شوی دی، لویي پیدا شوی ده. عزت تکلیف راشي هېڅوک هم دې نه پکارېږي، قسم په خدای دغه الله به دې پکارېږي. د سړي زړه سپک شي، یا الله ته چغه ووایې زړه سپک شي. شکر دی خدایا ته خو چاله دیکې نه ورکوې که نه، پلار دیکه ورکوي، بچې دیکه ورکوي، ښځه دیکه ورکوي، ته چاله دیکې نه ورکوې، ته څوک نه شړې الله. وایي دا په توره خټه پروت دی او ما ته چغې وي، فرشتو الله ته چغې کړې الله معاف یې کړه، معاف یې کړه خدای. الله قرآن شریف کې څه وایي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. وی که زما تسبیح نه وی کنه وی تر قیامت پورې به مې دلم جون ورکړی و، دې قبله به م ورکړی و، د کپ په دې ګېډه کې به پروت و. تسبیح یې وی نو ما پرېښوده. وروڼو په تسبیح الله خوشحالېږي. ښه سبحان الله وایه، خدای یاد کړه، خپل رب یاد کړه. سبحان الله وایه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وایه. سبحان الله سبحان الله. موږ څه کوو په دې ژبه؟ ټولو غیبت کوو، دروغ پې وایو، ټولو ګپې شپې پې لګوو، کله د یو لیډر صفت پې کوو د بل پې بد وایه، ټولو پې دروغ وایو، ټولو پې غیبتونه کوو. خدای ته وګورئ بچې، دې کشرانو ته وایم، دې کشرانو بچو ته وایم مهرباني وکړئ الله یاد کړئ، سبحان الله وایه، الحمدلله وایه. دغه خدای پکارېږي، بل څوک نه پکارېږي، الله پکارېږي. فلولا انه كان من المسبحين، کدی د مسبحینو نه نه وي او دا تسبیح یې نه وي، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، دله به مې جون ورکړی و دې قبله. الله قادر دی او تر قیامت پورې به مې دقسې د کب ګېډه کې جیل کې ګرځم. الله کب ته حکم وکړه په غاړه وغورځوه، په غاړه یې راوغورځوه. مفتی شفیع صاحب لیکلي خپل تفسیر کې وجود یې کچه شوی ویښتې د وجود نه غورځېدلي او چې څنګه په غاړه یې وغورځاو نو الله پې یقین د دې کدو بوټې زرغون که هغه پې د پاسه پاڼې خورې کړې، هندوانور نه بچي او یو ځنګلي چیلی به راتله هغې به وله پی ورکول. نو چې وجود یې برابر شو ټیک شو نو چیلی هم بنده شوه او سیبه هغه بوټي وچ شو نو په ژړا شو چې دغه یو ملګری مې و الله وایي زه ورشه قوم لرم. قوم دې انتظار کوي، قوم دې انتظار کوي، قوم دې ټول مسلمانان دي. نو بیا راغی نینوا ته، نو قوم ورته خوشحاله شو، ډېر زیات ورته خوشحاله شو او بیا قوم سره خپل ژوند تېر که قوم مسلمانانو او د دې عزت کوم قدر کوم. او بیا وفات شوی دی، څوک وایي په شام کې ښخ دی بیت المقدس سره، لیکن راجح قول دا دی چې هلته هغه نینوا کې هلته بیا وفات شوی دی او هغه خپل وطن کې ښخ شوی. تاسو دې نه اندازه لګوئ وروڼو یو پیغمبر باندې څومره تکلیفونه راغلي دي د دین لپاره. محنت پکې علماو ته هم زه دا وایم، څومره علما کرام دي هغوی ته هم دا چې تکلیف به تېروئ،
سپکې به هم در پسې خلک وي، بد به وي، کنځل به هم درته کوي، هر څه به درته وایي، لیکن تاسو به د قوم خیرخواهي کوئ، د قوم خیرخواهي به کوئ. موږ ته د قوم دا کشران داسې ښکاري لکه د بچو په شان، او دا مشران داسې ښکاري لکه د خپلو وروڼو په شان دی، دا سپین ږیري داسې ښکاري لکه د خپلو ترونو په شان دی. موږ خیر لټو دا قوم، موږ وایو چې دا قوم د خدای عذاب پرې را نه شي، چې دا قوم خدای سره جوړ پیدا شي، دا جنت والا جوړ شي، دا دوزخ والا جوړ نه شي. دا زموږ سوچ دی. ځان لم دا سوال کوو قوم له. او دویم دا معلومه شوه چې کله ګورې په لږ څیز خدای غوسه کېږي، په قهر کېږي، نو تسبیح به وایې. څه به وایې؟ تسبیح، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو الله به بیا مدد کوي. او چې کله عذاب راشي الله ته به توبې وباسي، جړا به کوي الله ته، په جړا الله ډېر زیات خوشحالي. چې خدای ته دې څومره وجړل نو دومره خدای ته به خوشحالېږي په جړا. خپل عاجزي په عاجزۍ او د خدای په لویي، خپل عاجزي چې زه عاجز یم او کمزور یم، او الله ته لوی ذات دی، د خدای لویي، بس دا کمال دی. عاجزي به کوې، کبر به نه کوې، تسبیحات به وایې، سبحان الله به وایې، او د خدای لویي به بیانوئ. بس دغه د دنیا ژوند دی تلو والا دی، څونه ژوند به بس ختمېدو والا دی، ختم، څونه به زموږ ژوند دی. خو چې خدای به خیر ښه کړي والله را راضي شي. الله هغه ذات دی چې هر وخت ستا په کارېږي، او هر وخت چې ته چغه ورته ووایې نو تا نه الله پاک تا په کارېږي. هر څونه چې وایې مانځه پسې یې ویلی شي چې کله درته تکلیف پېښ شي که نه، او ټینشن 9 ځله یې وایې، چې کله هم داسې یو سخت تکلیف درته راشي 9 پېرې یې وایې، او زیات وایې او 100 پېرې دروازې وایې، هر څونه چې وایې نه ویلی شي. الله پاک دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. خدای دې موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. یا الله موږ خو هر وخت ګناه کوو، موږ خو په ګناه کې ککړ یو خدایه، خدا مې ایمان دی الله چې ستا نه بغیر زموږ هېڅ سره نشته، خدایه ستا نه بغیر هم هېڅ سره نشته.